بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. امید دی چې تاسو ټول بخیر. نن زمونږه ورډ اف د ډے نمبر 4 دی. نننې ورډ اف د ډے زمونږه دی انیویټیبل. انیویټیبل زما سره یو ځل دا لفظ وایي انیویټیبل. د انیویټیبل معنی په انګلیش کې داسې کیږي چې certain to happen، یعنی یو کار به خامخا کیږي. certain to happen یعنی دا یقیني خبره ده چې دا یو واقعیا یا دا یو کار به خامخا کیږي. د دې مطلب دی انیویټیبل. انیویټیبل ته په اردو کې ویل کېږي ناگزیر، او په پښتو کې هم دا ټکی استعمالیږي. اکثر خلک دا استعمالوي کنه چې دا پلانکې کار ډیر ناگزیره دی، یعنی دا پلانکې کار به خامخا کیږي. انیویټیبل ډیر زیات اهم لفظ دی او د دې په عام ژوند کې ډیر زیات استعمال کیږي، او دا شانتي ټکي به تاسو په خبرونو کې هم ډیر اورئ، په اخبارونو کې به هم ډیر ګورئ. دا په دنیا کې ډیر زیات استعمالیږي. نو اوس په دې باندې صحیح ځان پوهه کوي چې د دې اصل مطلب څه دی. د دې نه مخکې چې زه تاسو په دې ټکو باندې پوهه کوم، زه تاسو ته اول دوه نور ټکي وایم. زه یم چې تاسو دا دوه ټکي خامخا یاد کړئ، ځکه چې دا به مونږه په هر یو ورډ اف د ډے لیسن چې د دې نه پس به ان شاء الله راځي، په هغې کې به د دې دوه ټکو ذکر خامخا راځي. صحیح ده؟ اول په دې دوه ټکو باندې ځان پوهه کوئ. یو ټکی دی سینونیمز او بل ټکی دی انټونیمز. سینونیمز دې ته ویل کېږي که فرض کا دوه درې ټکي وي، څلور ټکي وي او د هغې ټول یو شانتي معنی وي، مطلب یې یو شانتي وي، نو هغه ټکو ته ویل کېږي سینونیمز. مثال په طور مخکې او وړاندې، د دې دواړو خو مطلب یو دی که نه، مخکې او وړاندې، نو دا دواړه سینونیمز دي. او بل ټکی دی انټونیمز. انټونیمز هغې ته ویل کېږي که فرض کا دوه ټکي وي او هغه د دواړه د یو بل نه الټه معنی ورکوي، نو هغې ته ویلی کېږي انټونیمز. لکه مخکې او وروسته، نو دا وګوره دا اوس انټونیمز دي، ځکه چې دا دواړه بالکل د یو بل نه الټه معنی ورکوي. یا خوشحاله او خفه، دا هم انټونیمز دي. نو دا دوه ټکي ځان سره ښه صحیح یاد کړئ، ځکه چې د دې ذکر به په هر یو ورډ اف د ډے کې راځي. سینونیمز چې یو شانتي معنی لري، انټونیمز چې الټه معنی لري، د یو بل نه مخالف معنی لري. اوس راځو د خپل ټکي لا انیویټیبل. اوس د انیویټیبل ډیر شي سینونیمز، یعنی د کوم چې معنی یو شانتي وي، هغه په انګلیش کې شته دی. په هغې کې یو ټکی دی unavoidable. unavoidable دې ته ویل کېږي چې مونږه د یو کار مخنیوي نشو کولی، د هغې مخنیوي نشي کېدی، څوک یې نشي ودرولی. unavoidable ورته ویل کېږي. دغه شانتي نور هم د دې سینونیمز شته دی. په هغې کې بل ټکی راتلی شي inescapable. inescapable دې ته ویل کېږي چې د یو څیز د تېښته نه وي. inescapable ته د هغې نه نشي تښتېدی. inevitable هم دې ته وایي که نه چې یو کار به خامخا کېږي، د هغې مخنیوی نشي کېدی، د هغې نه تېښته نشته دی. تاسو وګوره د دې ټول معنی یو شانتي دي. دغه شانتي بل هم ټکی راتلی شي impending او imminent. د دې دواړو چې هم تاسو وګورئ د دې معنی هم دغه ده چې یو واقعه به یعنی په دې لنډ وخت کې به خامخا کېږي، هغې ته ویل کېږي impending. او د imminent هم تقریبا هم دغه مطلب راځي. دا ټول د دې سینونیمز دي. او د دې په انټونیمز کې هم نور ټکي شته دی. مثال په طور یو ټکی راتلی شي avoidable. avoidable هغې ته ویل کېږي چې مونږه د یو څیز نه ځان ساتلی شو، د هغې مخنیوی کولی شو، د هغې نه ځان ساتلی شو، نو هغې ته ویل کېږي avoidable. تاسو اوس وګورئ که نه، دا اوس د هغې انټونیمز دی که نه، ځکه چې د انیویټیبل د هغې خو معنی وه unavoidable که نه، او اوس مونږ د دې انټونیمز وایو avoidable چې د هغې مخنیوی کیدی شي. یا د دې بل یو انټونیمز هم کیدی شي، هغه راتلی شي uncertain. uncertain هغې ته ویل کېږي چې هغه غیر یقیني وي. د انیویټیبل معنی خو certain to happen که نه، چې یو کار به خامخا کېږي، یقیني به کېږي. او دلته کې به د دې بیا انټونیمز به راځي uncertain، یعنی غیر یقیني. دغه شانتي بل کېدی شي escapable. escapable ویل کېږي چې د یو کار نه تېښته کېدی شي، escapable. او د انیویټیبل مطلب خو inescapable، چې د هغې نه تېښته نشي کېدی، نو دا د هغې انټونیمز دي. صحیح ده؟ نو اوس دا خو ما تاسو ته ووایي چې د دې انیویټیبل مطلب څه دی او د هغې سینونیمز څه دي او د هغې انټونیمز څه دي. اوس راځو اگزامپلز لا. فرض که زه انیویټیبل په یو سنټنس کې استعمالوم، نو هغه زه داسې استعمالولی شم: The war between Russia and Ukraine was inevitable. د رشیا او یوکراین ترمنځ به جنګ خامخا کېدو.
So the war between Russia and Ukraine was inevitable, certain to happen. دا به کار به خامخا کېدو، چا د هغې مخنیوی نشو کولی. نو دغه شانتې مونږه inevitable استعمالولی شو په فقره کې. یا زه دویم اگزامپل اخلم. He was driving the car too fast. هغه گاڑی دومره تیز چلوو یا ډیر زیات تیز چلوو. So the accident was inevitable. نو اکسیډنټ خو به خامخا کېدو. نو د inevitable مطلب سره هغې خامخا به یو کار کیږي. نو دغه شانتې دا مونږ استعمالولی شو. یو لاست اگزامپل اخلو. When the arrest became inevitable, کله چې گرفتاری ناگزیر شوله. ناگزیر دی ته ویل کېږي د inevitable په اردو کې معنی دا ده ناگزیر، یعنی یو کس دې جرم به یې کړی وي او د هغه گرفتارول ډیر زیات لازمي و، خامخا په کار ده چې وشي. So when the arrest was inevitable, he fled to England. نو هغه انګلند ته وتښتېدو. He fled to England. fled مطلب دا راځي چې وتښتېدو. تښتېدلو ته ویل کېږي fled. نو دغه شانتې مونږه inevitable په سنټنسز کې استعمالولی شو. تاسو ته به اوس د دې ټولې خبرې نه پته لګېدلو چې دا څومره اهم ټکی دی. نو زما امید دی چې تاسو به په دې ټکي باندې پوه شوي یئ او تاسو کوشش کوئ چې دا ټکي په خپلو خبرو کې استعمالوئ. دغه شانتې به دا تاسو ته یاد شي. انشاءالله په نیکسټ لیسن کې به د یو بل ورډ اف د ډے سره میلاویږو. لایک او شیر د نه هیر نشي او ټول زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ټول د خپل ځان ډیر خیال ساتئ. د الله په امان.